کسان چې د خپل کور بې حیایي برداشي د هغه بې ناموسي برداشي د ده میرمن د ده لور د ده ورېنداره د ده لمسۍ په کور کې بې حیایي خپروي یا بې حیایي کوي یا د نامحرم سره ناجایز اړیکې ساتي او دی غږ نه ورته کوي دی په دې باندې راضي دی دې ته په عربي کې دیوس وایي دې ته دیوس وایي زموږ ستاسو په پښتو کې دې ته موږ دوس وایو او دا واورئ نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي ثلاثه قد حرم الله تعالی علیهم الجنه درې کسان دا رقم دي چې الله پر هغوی باندې جنت حرام کړی دی یو هغه کس دی چې همیشه شراب څکي الله دې مو وساتي یو هغه کس دی چې مور پلار د هغه نه ناراضه وي عاق وي او دریم د یوس دی د یوس هغه ته ویل کېږي الذي یقر هغه کس چې د خپل کور د خپل فامیل د خپل میرمنې د خپل لور په بې حیایي باندې خوشحاله وي رضا وي دغه ته د یوس وایي دا کس جنت ته نسي داخلېدلی یو قرآن و اسلام نارینهو ته مسؤلیت ورکړی دی الرجال قوامون علی النساء قرآن کې الله وایي نارینه دا د کور نگرانانو سرپرستان دي دا مسؤلین دي دا به د کور نگرانی کوي د ښځې نگرانی به کوي د لور دا به کوي د ورېرې دا به کوي د مژور دا به کوي ان تر دې چې د ورېندارې دا به کوي دا به د ناجایزو د حرامو اړیکو او د بې پردګۍ و د بې حیایي و د بې عفتۍ څخه راګرځي دا د کور نظام جوړول دا الله پاک دته دا دنده ورکړی دا د نارینهو دنده ده د کور نظام جوړول د کور بې حیایي ختمول یعنی هغه زنانه چې په کور کې نارینه شتون ولري دا بې حیایي کوي یا بې عفتي کوي او نارینه غږ نه ورته کوي دغه نارینه بیا نارینه نه دی دا بې غیرته دی دې ته شریعت و اسلام و سنت و حدیث ټولو دې ته د یوس ویلی دی په کور کې غلط اعمال غلط کړنې ستا باید برداشت نه سي دا مه کوه چې د ښځې مې خوا بده سي یا به مې د مژور خوا بده سي چې دا څومره سختریزه دی یا مې د لور وایي چې زما پلار څومره سختریزه دی دا چې دا د نامحرم سره په رابطه کې اخته وي پروا نه لري دا بچي ده یا پروا نه لري دا د ماما زوی دی پروا نه لري دا د خاله زوی دی پروا نه لري دا پلان دی دا فلان دی او دیم په دې باندې رضامندي ښکاره کوي هغې ته نور ډاډ ورکوي دا واوره دا الله پاک جل جلاله د قیامت په ورځ ستانه پوښتنه کوي حدیث دی والرجل راع على اهل بیته نارینه د خپل کور د انسانانو شپانه دی شپانه څه ته وایي یو رمه یو چا ته ورکړي که دا رمه کې یوه میږه ګوډه سوي هم دا شپانه در غاړه نیول کېږي ولې دې دا خوش کړې ده ولې دې سم پام نه پر کوي دا خو بیخي لرې خبره ده چې لیوه یې یوسي دا ستا د کور مسؤلیت شپنتیا چې کوم ده دا ستا په غاړه ده که ستا لور خدای نه خسته بې لارې کېږي که ستا بیبي بې لارې کېږي که ستا مژور بې لارې کېږي او ته یې وینې ته یې منعه کولی هم سي لیکن بیا هم ته د دې ممانعت نه کوې د قیامت په ورځ به د دې پوښتنه ستاسې کېږي که نارینه وي الله پاک مسؤلیت ورکړي الرجال قوامون علی النساء الله نارینه د کور د انسانانو یا د ښځینهو نگرانانو سرپرستان ګرځولی دي نگراني او سرپرستي څه ته وایي ستا د سرپرستي لاندې چې 5 مزدوران اخته وي تا 10 کیمرې ورته لګولي چې داسې نه شی غلا کړي هغه دې د عزت غل دی هغه دې د ناموس غل دی هغه دې د عفت او د حیا غل دی هغه دې د پګړۍ غل دی هغه دې د پښتنیت غل دی او هغه ته په کور کې په خپله ځای ورکوي غږ نه ورته کوي کیمرې خو دې خبر د یو عرضي دنیا په خاطر عجبه خدا ده د یو څو روپوز د حفاظت په خاطر د یو عرضي مال د حفاظت په خاطر د عرضي دنیا د حفاظت په خاطر دي څو کیمرې مې نقشنولي دي او څو کیمرې دي لګولي دي څو غټ غټ لیپټاپونه ایښي دي او څومره سکرینان دي لګولي دي چې دا غلا ونسي دا ورسي حفاظتي کیمرې دي لګولي لیکن د خپل حیا د خپل ناموس د خپل عفت د حفاظت لپاره د خپل پګړۍ د حفاظت لپاره د خپل ژبې د حفاظت لپاره تا په کور کې څه کړی تا د کور نگراني کړې ده دا ستا مسؤلیت نه دی دا خو الله تا ته مسؤلیت درکړي قوامون علی النساء لیکن که ته دا وایې چې د ښځې مې مخوا به رسي پروا نه کوي ښځه دې د یو چا سره میسیجان کوي
خدای نه خاصه موږ خو نه دی لیدلی الله دې په موږ نه ویني خو داسې امکان دی ولري چې یا لورکۍ دی چا سره میسیجان کوي دی ورته ناست هغه په میسیجان اخته ده دی دا پوښتنه نه کوي چې بچی د چا سره اخته څوک دی دا دی په راضي دي په دې باندې پروا نه کوي دا د نن زمانې نجون دي د خپل طبیعت مطابق خاوند پیدا کوي نو بیا وګوره ستا په کور کې کوم عذابونه راځي کوم مشکلات بیا راځي ما مخکې هم درته چې کور یوازې د اسبابو په ذریعه باندې په کور کې راحت او سکون نه راځي یوازې په ایر کنډیشن باندې یوازې په بنګله باندې یوازې په نرمو بسترو په نرمو پلنګو باندې یوازې په اسبابو باندې دا سکون نه راځي سکون چې کوم دی دا د الله د لورې راځي دا د حرام څخه د بچاوېدو په وخت کې راځي ته باید دومره جدي یې ته باید په کور کې دومره یې چې یو خواته دومره نرمه یې چې خلک دې په زړه کې ځای وي او پر ناجایزو پر نارواو پر ګناه باندې دومره شدید یې چې ستاسې خلک په لرزان وي دغه اسلام وایي دا هم نه چې یو دم په کور کې سختي کوه شکنځل کوه بد وایه دا وایه نه 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 د نرمۍ پر ځای اسلام تا ته د نرمۍ حکم کوي وعاشروهن بالمعروف د شریعت په اصولو کې دننه د احسان او د ښه ژوند گزاره کوه لیکن کله چې سختی رااله د سختی ځای رالی باید ته برداشت نه کړې ستا د برداشت باید غیر اختیاري ووځي چې ستا په کور کې یو د ماما زوی او د کاکا زوی قرار لري اوس خو دا خبره ده وایي دا د ماما زوی مې دی راځه ستاسو څوک ساتر کوي ته مې د کاکا زوی راځه ستاسو څوک ساتر کوي دا خو پلانکی دی دا خو اخشی دی دا فلان دی دا فلان دی واوره ستا په کور کې که بېدیني وه ته باید برداشت نه کې ستا په کور کې که ښځې لمنځونه نه کول نارینهو لمنځونه نه کول ته باید برداشت نه کې ستا په کور کې که ناجایز شروع وه ظلم شروع د ښځې په حق کې ظلم شروع د ماشوم په حق کې ظلم شروع ستا د ماشومانو ښه دغه نه کېدل تربیه نه کېدل ته باید ستا د برداشت ووځي که نه ښه روزنه نه کېدل ستا په کور کې په عامه سطح باندې سروزونه و او ناڅاوي وې ګډاګانې دا شی باید ته برداشت نه کړې دا د الله حکم دی الله در ټولو غیرتمند ذات دی د الله نه وروسته بیا انبیا په انبیاو کې محمد رسول الله غیرتمند دي او بیا به هر څوک چې څومره دیندار وي هغونې به غیرتمند دي او چا دینداري کمزوري کېږي هغونې به غیرت لاس ورکوي لهذا د خدای خاطر وکړئ موږ باید د دې شي څه ځان وساتو د خپل کور پوره نګراني وکړه دا خو په دې ته نه څه خلاصېدلی چې څه وایي زه ځم لږه د ورځې وګټم که د کور نګراني وکړم یا ګټل دومره مهم نه دي لکه د خپل حیا او د ناموس او د عفت حفاظت ورځ به غرمه راګرځې د خپل کور حالت به اخلي ورځ به پر 10 بجې راګرځې د خپل کور حالت به اخلي ورځ به ماپښین راګرځې د خپل کور حالت به اخلي زنانه شته چیرې ده نشته چیرې وتلی چا په اجازه وتلی څه شي کوي بازار د همسایګانو ګرد چا په اجازه وتلی دا خو اسلام وایي نو کوم کسان چې بیا په دې شانو خوا نه بدي او دی وځي ښځې هم ورسره وځي دا چا سره چې تعلق وي دې ته په حدیث کې دیوس ویل سوی دی هغه سړی چې پر ښځه باندې د بې حیایي اثرات ویني د بې عفتي او د بې ناموسي اثرات ویني لیکن بیا هم دی رضا ور باندې ښکاره کوي دې ته دیوس وایي او دا سړی باندې جنت حرام دی دا جنت ته نسي داخلېدلی لهذا د خپل کور حفاظت باید وکړي د خپل کور ساتنه وشي د خپل کور مسؤلیت ستا په غاړه دی د دې نگراني وکړه د دې سرپرستي وکړه او دا هم نه د هغه په ضمن کې دا کور ته هر قسم اسباب مهیا کړه د دې هر څه جایز خواهشات ورپوره کړه که د جامو پاړې که د خوراک پاړې که یو خواته د وتلو پاړې په حیا او په عفت په پرده کې د خپل خاوند او د خپل پلار دې سره ولاړ څه مشکل لیکن بې حیایي اسلام نه خوښوي دا د دنیا او د آخرت پیغور سړي ته پرېږدي